السلام علیکم ناظرین، زه مواجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ختیریږي. نن در سره څلور ډېر اهم خبرونه چې کومه دي هغه ستاسو مخې ته ږدم. پای کې اول خبر دا ده چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی د 21 اپریل چې کومه ضمني انتخابات و هغه مسترد کړلي او د جمعې په ورځ باندې په پوره ملک کې هغې د احتجاج کال چې کومه دی هغه ورکړی دی. د هغې سره سره به درته دا وایم چې د 21 اپریل د ضمني الیکشن په حوالې سره د هغې د دانلۍ په حوالې سره یو ریپورټ راغلی دی او دا ریپورټ چې کوم دی دا ډېر زیات تشویشناک دی. دا به هم ستاسو مخې ته ږدم چې څومره دانلي په 21 اپریل په ضمني الیکشن کې شو ده. د دې سره سره به درته د بشرا بیبي صاحبه په صحت په حوالې سره هم وایم چې د هغې صحت چې کوم دی دوباره خراب شوی دی او د هغې سره سره چې کومه دوه رکنیت د پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی د هغې قومي اسمبلۍ رکنیت ختم کړی شوی و. د هغې په حوالې سره هم ډېر اهم خبر راغلی دی، هغه هم ستاسو مخې ته ږدم. د دې نه مخکې راځو تاسو ووایئ چې د پاکستان حالات او واقعیات چې کومه دي دا ډېر مزید خراب شوي دي او د دې وجه دا ده چې ضمني الیکشن کې چې کومه دانلي شو ده د هغې د پټولو ډېر زیات کوشش وشو خو په هغې کې دوی چې کومه دی ناکام شوي دي او په دې سلسله کې پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی بھرپور رد عمل ورکولو اعلان کړی دی. انهونه هغې د دې یو فیصله هم کړله چې دوی به بھرپور رد عمل ورکوي او په دې حوالې سره چې کومه پاکستان تحریک انصاف دوه پریس کانفرنس کړلي چې یو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امین ګنډاپور صاحب کړی دی او بل د پاکستان تحریک انصاف مرکزی قیادت چې کومه دی هغوی کړی دی. او عمران خان صاحب تر دې چې عمران خان صاحب سره د دوی هېڅ قسمه ملاقات نه دی شوی، د یو رهنما ملاقات هم د ضمني الیکشن نه بعد نه دی شوی. خو د هغې نه مخکې څرنګه چې تاسو ما ویلي چې عمران خان صاحب ته دا علم و چې هغوی ته به په پنجاب کې یو سیټ هم نه ورکولی کېږي. نو د دې وجې نه هغوی خپل کسانو ته دا ویلي و چې تاسو د تحریک چې کومه دی بھرپور تیاریانې وکړئ او شپږ جماعتونه چې کومه دي هغه مخکې په دې خبره باندې متحد شوي دي چې په پاکستان کې دا کومه الیکشن چې کومه شوی دی دا بالکل فری اینډ فیر نه دی شوی. او مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه دی هغې هم د نون لیګ د طرف نه چې کومه مفاهمت هغې ته کړی شوی و د هغې نه هم هغوی انکار کړی دی. او مولانا فضل الرحمن صاحب ویلي چې دا موجوده الیکشن چې کومه دی دا بدترین قسم دانلي چې کومه په دې الیکشن کې شو ده او هغه ویلي چې د منډیټ احترام چې کومه دا دوی نه دی کړی. یو ریپورټ تاسو مخ ته ږدم او دا ریپورټ چې کومه دا ډېر زیات اهم دی او دا ریپورټ چې کومه دا بذات خود چې کومه دی د وینا دپاره کافي دی او دا ریپورټ دی د پتنګ چې یو غیر سرکاري تنظیم دی هغوی د ابتدایي ریپورټ چې کومه دی هغوی ورکړی دی او د 21 اپریل په حوالې سره دا ریپورټ چې کومه دا ډېر زیات سنجیده دی او په دې کې هغې چې کومه دی اعداد او شمار بیان کړی دی او باقاعده سروس په ذریعې باندې دوی کومه دی یو پول کړی دی او د هغې نه بعد دوی ویل چې د اعداد او شمار مطابق چې د 21 اپریل دا کومه الیکشن دی دا د 8 فروری د الیکشن هم بدترین قسم الیکشن و. هغوی دا هم ویلي چې دا خبره چې کومه دا ډېره زیاته تشویشناکه ده چې 12% دایندګان چې کومه دي هغو دا دعوه کړله چې د ضمني انتخابات دپاره د هغې پولینګ سټیشن چې کومه دی د هغې د مرضۍ نه علاوه چې کومه دی هغه بدل کړی شوی دی او د دې پولینګ سټیشن دا پلین چې کومه دا هم بدل کړی شوی دی. 12% پولینګ سټیشن چې کومه دی هغه مخکې وروستې کړی شوی او کله چې هلته د هغې اوټران چې کومه دی هلته تللي وو نو هغوی ته ویل چې دا پولینګ سټیشن ستاسو نه دی او ستاسو پولینګ سټیشن چې کومه دی هغه بل یو دی. نو د دې دوه پیدې کېدلې او دا دواړه پیدې چې کومه دی د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان صاحب مخالفین چې کومه دی هغوی ته وي. په هغې کې اوله پیده دا وه چې کومه پاپولر ووټ چې کوم هغه به نه کاست کېده او پاپولر ووټ چې کوم په دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف و او دویمه فایده یې دا وه چې کومه اصل ووټران و هغه نورو پولینګ سټیشنو ته په اسانۍ سره نه شو رسېدی. نو بعد کې بیا هلته په هغه پولینګ سټیشن کې ټپې لګول یا دانلي کول چې کوم هغه به ډېره زیاته په اسانه باندې وه. مزیده بیا دوی ویل چې 14% دندګان دا دعوه کړله چې د پی ټي آی اوسنی اتحاد پولینګ ایجنټ چې کوم دا موجود نه و او د دې په غیر موجودګۍ کې چې کومه دا الیکشن چې کومه دا شوی دی. 15% دایندګانو دا دعوه کړله چې هغوی په پولینګ سټیشن کې هېڅ قسمه پولینګ ایجنټ چې کومه دی هغوی ته په نظر باندې نه دی راغلی، نه د پاکستان تحریک انصاف او نه د پاکستان مسلم لیګ. تقریبا 10% دایندګانو دا دعوه کړله چې د دوی په د مرضۍ خلاف چې کومه دوی باندې زور اچولی کېده چې دوی د مرضۍ خلاف چې کومه دوی ووټ واچوي او چې کوم کس هلته کوم کسان موجود وو هغو چې کومه پارټۍ غوښتله چې هغې ته دوی ووټ واچوي. 10% کسان چې کومه دی هغوی په دې پریشر کې چې کومه دی ووټ اچولی دی. 12% دایندګانو وینا وه چې هغوی ته شک و چې کله هغه په پولینګ سټیشن کې دننه موجود وو نو هغې ویلې چې موږ ولیدل چې هلته دانلي چې کومه وه دا روانه و دا هغوی ته شک و.
دارنګه 2% خلکو دا ریپورت کړل چې هغوی ته په پولي ووټ کاسټ کولو کې چې کومه هغوی ته دشواري وه، یعنې نور قسمه دشواري هغوی ته مخامخ راتله. 2% وینا دا وه چې پولینګ عملیې مخکې ته چې کومه د بلټ چې کومه پیپر و هغه هم موجود نه و. نو دارنګې چې دا ټوټل ارڅه شو دي دا د الیکشن 2019 د اکټ چې کومه د خلاف ورزي شو ده. یعنی 2% که موږ کاونټ کو د ټوټل نو دا ډېر غټ حساب جوړیږي او دغه 2% چې کومه دا که د ټپې لګولې وي یعنی د خپل مرزي مطابق ووټ دی واچولی وي نو د دې نه هم ریزلټ چې کومه دا تبدیل کېدی شي. د رای دهندگان مطابق چې کومه 40% خلکو چې کومه هغه پاکستان تحریک انصاف ته ووټ اچولی دی او 15% خلکو چې کومه د پاکستان مسلم لیگ نون ته ووټ اچولی دی. خو د مزې خبره دا ده چې 40% ووټ چې کومه پاکستان تحریک انصاف ته اچولی شوی دی، خو پاکستان تحریک انصاف ته په پنجاب کې یو سیټ نه دی میلاو شوی او بل طرف ته 15% ووټ چې کومه د پاکستان مسلم لیگ نون ته اچولی شوی دی او پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه په 12 کې 10 سیټونه چې کومه د صوبایي اسمبلی دی هغه ګټلي او د قومي اسمبلی چې کومه سیټونه دی هغه هم پاکستان مسلم لیگ نون ګټلي. نو دا ډېر زیاته انټرسټینګ سچویشن چې کومه دا جوړ کړی شوی دی. بیا په دې ریپورت کې مزید دا ویل شوی د 8 فروری د الیکشن نه چې کومه دی د 21 فروری د الیکشن چې کومه دا بالکل مختلف نه و او وایي په 8 فروری کې په کوم ځای کې دا ووټران موجود وو، په دغه ځای کې په 21 فروری کې اپریل کې هم دا ووټران چې کومه دا موجود وو. وای دا خبره چې کومه دا بالکل د روزي روشن په شان ته آیا ده چې کومه غلطیانې د دوی نه په 8 فروری کې شوې هغوی غوښتل چې دا غلطیانې دوی په 21 اپریل باندې ونه کړي. خو بد قسمتي د دوی دا وه چې دوی دې دپاره پراپر تیاري کړې، خو د هغې باوجود د دوی نه په دې کې دومره غلطیانې وشوې چې هغه د 8 فروری هغه کومه الیکشن چې کومه دی هغه خلکو هیر کړو او اوس چې کومه دی خلک د 21 اپریل باندې ضمن الیکشن باندې چې کومه دی په دې باندې خلک خبره کوي چې پاکستان کې څومره غټه دانلي شو ده. پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ چې کومه دی هغه یو پریس کانفرنس په اسلام آباد کې کړلی او یو پریس کانفرنس چې کومه دی د امین ګنډاپور صاحب کړی دی. امین ګنډاپور صاحب تاسو پیژنئ چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم دی او د صوبې چیف ایگزیکټیو هم دی. هغوی دا کریډټ اخیستی دی، هغوی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې آزاد امیدوار چې کومه دی هغه هم سیټونه ګټلي او پاکستان تحریک انصاف هم سیټونه ګټلي. نو هغه ویل چې لحاظه د دې کریډټ ماته ځي ځکه چې موږ په دې کې انټرفیر نه دی کړی او ووټران چې چاته ووټ ورکړی دی هغوی چې کومه دی کامیاب شو دي. بل طرف ته هغوی دا هم ویلي چې ډېر ټیم چې کومه دی تیر شو او مزید چې کومه دی موږ انتظار نشو کولی. پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی ډېر زیات انتظار وکړو او هر بار چې کومه دی عمران خان صاحب یا په تحریک انصاف باندې دوی حملاور کېږي. لحاظه اوس چې کومه دی زه به په خپله باندې کنونشن کوم او په پوره ملک کې به کنونشن کوم او په خپله به زه دې کنونشنو ته او هغه زه دا چیلنج تاسو در کوم که څوک وي نو هغه ما ودرولی شي نو هغه دې راشي او ما دې ودرئ او زه به هغه وینم چې د څنګه ما ودرئ. او هغې دا هم ویلي چې زه به یو سیاسي جنګ چې کومه دا به اوس موږ په عام منظرې عام باندې کوو. بل طرف ته عمر ایوب صاحب دی، بیرسټر گوهر صاحب دی او حامد رضا صاحب چې کوم دی هغوی هم یو پریس کانفرنس کړی دی. مجموعي طور باندې دوی دا فیصله کړله چې د جمعې په ورځ باندې به په پوره ملک کې چې کوم دی مظاهرې به وي. د پوره ملک کې هغوی د مظاهرو اعلان کړی دی او خاص طور باندې په پنجاب کې هغوی MPS ته دا اډر کړی دی، هغې ته دا حکم ورکړی دی چې تاسو په هر حلقه کې احتجاج کوئ او تقریبا د پنجاب چې څومره MPS دي دا تقریبا او MNS چې کوم دی دا د 100 نه زیات دي او د ملکو باقي حصو کې به هم دارنګې د جمعې په ورځ باندې برپور مظاهرې وي او انتخابي نتایج چې کوم دي دا اکثر چې کوم پاکستان تحریک انصاف چې کوم دي دا مسترد کړلي او هغوی ویلي چې په هر صورت باندې چې کوم دی په ملک کې به اوس مظاهرې وي. یو بل کار شوی دی او دا کار هم ډېر زیات انټرسټینګ هم دی او انټرسټینګ په دې حوالې سره دی کله چې د نواز شریف صاحب بیبي بیماره وه نو په هغه وخت کې د هغې په صحت په حوالې سره به هم خلکو چې کوم دی مذاق وړاوهلو، یعنې د هغې تذلیل یې کاوه د هغې د صحت په حوالې سره. د هغې نه بعد موږ ولیدلی چې هغه وفات شوه او د دې دنیا نه لاړه او د هغې صحت چې و حقیقتا چې کوم هغه ډېر زیات سیریس و. اوس دارنګې د بشر بیبي صاحب صحت چې کومه دی هغه هم ډېر زیات سیریس دی خو د هغې مذاق چې کومه دی هم اوس خلک کوي. د میډیکل چیک اپ د هغوی وشو، میډیکل چیک اپ چې کله ریپورټس راغلی د هغې په نه بعد چې کومه دی هغوی وویلې چې دا د دې صحت چې کومه دی دا بالکل ټیک ټاک دی او دوی ته هېڅ قسمه مسله نشته. خو حقیقتا د هغوی صحت چې کومه دی دوباره خراب شوی دی، د هغې په سینه کې هم درد دی او د هغې معده کې هم درد و او په بنیګاله کې پرون لیدلی شوي دی چې یو امبولینس راغلی دی او بیا د محلې یو کس هلته لیدلی چې هلته د امبولینس چې کومه دی موومنټ شوی دی او دا اکټیویټي چې هلته کومه وي دا غیر معمولي اکټیویټیز هلته شوي دي.
د جیل انتظامیه مطابق چې کومه ده دا د جیل ذمواري وي چې کله په جیل کې یو کس بیمار وي نو هغه د هغې خاندان ته چې کومه ده اطلاع ورکوي. خو په پرون چې کومه ده د دې بشرا بیبي صاحبه خاندان ته هېڅ قسمه اطلاع چې کومه ده دا نه ده ورکړی شو او دارنګې اکټیویټیز هلته شو دي. شاید چې ډاکټران هلته تللي او بیا د هغې چیک اپ کړی دی او شاید چې یو ډاکټر به پکې دا هم ویلي چې د بشرا بیبي صاحبه صحت چې کومه ده دا ډېر زیات خراب دی او بیا د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاید خټک صاحب چې کومه ده هغوی هم بنیګاله ته رسېدلي دي. د هغې سره 2 زنانه MNAs هم موجود وي او دا 2 خواتین یعنې زنانه MNAs د دې وجې نه تل وي هغوی کوشش کوي چې چېرته اکسس وکړي بشرا بیبي صاحبې ته او د هغې حال او احوال معلوم کړي چې د هغې صحت په حوالې سره معلوم کړي چې صحت د هغې څرنګه دی خو هغې ته اکسس چې کومه ده دا نه دی میلاو شوی. دارنګې پرون چې کومه ده د اسلام آباد په های کورټ کې میاں ګل حسن صاحب د دې په حوالې سره هم یو سماعت کړی دی او میاں ګل حسن صاحب چې کومه ده د بشرا بیبي صاحبه د وکیل نه دا تپوس کړی دی هغې ته ویلي تاسو اوس هم دا غواړئ چې بشرا بیبي صاحبه دي د بنیګاله نه اډیاله جیل ته منتقل شي نو هغه ویل چې جی ها بالکل مونږ دا غواړو چې اوس دې هم بشرا بیبي صاحبه چې کومه ده د بنیګاله نه چې کومه ده د بنیګاله سب جیل نه چې کومه ده اډیاله جیل ته دې منتقل کړی شي. میاں ګل حسن صاحب چې کومه ده هغوی یو ریمارکس ورکړی او هغې ریمارکس دا ورکړی و چې دوی په قید تنهایي کې ایښودی شو ده او په قید تنهایي کې د دوی دا کېښودل چې کومه ده دا هم په دوی باندې د یو تشدد مترادف دي یعنې په دوی باندې چې یو تشدد کېږي. دوی په یوه کمره کې یوازې دوی بنده کړله او د هغې سره هېڅ څوک نشته که دا هلته صرف دا ځای کې سیکیورټي موجود ده یا د جیل انتظامیه چې کومه ده هلته موجود ده نو هغه ویل دا قید تنهایي چې کومه ده دا به ذات خود هم یو چې کومه ده زیاتی دی یو ظلم دی او چې کومه ده په دې باندې یو تشدد دی. راځو مخکې سره بل یو خبر دو چې د جمشید دستي صاحب او محمد اقبال خان صاحب په حوالې سره چې دوی دواړه معطل کړي د قومي اسمبلۍ نه او دوی په هغه وخت کې د قومي اسمبلۍ نه معطل کړي چې کله زرداري صاحب چې کومه مشترکه خطاب کولو نو دا دواړه چې کومه دوباره د دوی د رکنیت چې کومه دا بحال کړی شوی دی ځکه پاکستان پیپلز پارټۍ د دې خبرې مخالفت کړی دی او هغې ویلي چې موږ دا نه غواړو چې د دوی دا رکنیت دې ختم کړی شي او هغې پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه ده هغې دا غوښتله چې د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټۍ په منځ کې چې کشیدګي چې کومه ده دا دې زیاته کړی شي او معامله دې خراب شي خو دا معامله چې کومه ده پاکستان پیپلز پارټۍ دا ختمه کړه او قمر زمان کایرا صاحب ویلي دي چې موږ دا خبره نه سپورټ کوو چې دا دوی دواړو رکنیت دې ختم شي لهذا د دوی دواړو دا رکنیت دې بحال کړی شي او د دوی دا رکنیت چې کومه ده دا بحال کړی شو. یعنې پیپلز پارټۍ چې کومه ده هغې مخکې راله او هغې دا مسله حل کړه. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکوئ. د الله په امان.